د پامیر بلاور مالګې د تولید فابریکه د هیواد په شمال کې د آیودین لرونکي مالګې د پروسس یوازینۍ فابریکه ده چې په ټول عصري وسایلو سمبال دی او د افغانستان د بازار د 80 سلنه اړتیاوې پوره کوي. د دې فابریکې رئیس وایي چې دوی په 24 ساعتونو کې 480 ټونه آیودین لرونکي مالګه تولیدوي. ما توانایی 168,000 تنش در سال داریم که این تقریبا 60% امی یا بالاتر از 60% نیاز افغانستان تنها فابریکه ما میتونه که برآورده بکنه به شرطی که ما حمایه شویم. ښاغلي ملازاده وویل د دوی لابراتوار د عامې روغتیا وزارت له ټولو معیارونو سره برابر دی او د دې لابراتوار کې د مالګې 11 عناصر د مالګې له پروسس سره سمون لري. بیشتر از 11 عنصر نمک ما میتونیم که در این لابراتوار فابریکه انالیز بکنیم. او چیز ساده نیست. این بسیار به قیمت انگفت به حساب تحقیقات شده، این لابراتوار خریداری شده و ترینینگ دیدن همکارای ما که تا ما بتانیم موادایی که یا عنصرهایی که در نمک است چی مضره چی مفیده هر دوی از این باید از در نرم برابر بسازیم که در نرم جهانی در نرم وزارت صحت عامه افغانستان نمک خوراکی ما برابر باشه. د یادونې وړ ده چې په ټول هیواد کې د مالګې د پروسس څخه باندې 450 فابریکې شتون لري چې له دې جملې څخه 4 د عامې روغتیا وزارت له معیارونو سره برابر دي چې یوه یې د پامیر بلاور فابریکه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت معیارونه یې پوره کړي دي.